د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث مبارک ته تابعوا بین الحج والعمره، پیدر پی کوي حج او عمره دا پیدر پی کوي ډیری کوي. ځکه نبی علیہ السلام فرمایل فانهما ينفيان الفقر والخطايا، ځکه دغه حج او عمره دوه سيزونه لري کوي، یو د انسان نه غریبی لري کوي او یو د انسان نه ګناهونه لري کوي. زما عزتمندو چې د کم انسان غریبی ختم شوه او د کم انسان خطاګانې او ګناهونه ختم شوه، دی نور څه غواړي؟ مونږ وایو چې په حج باندې پیسې لګي سړی به غریب کی، په دې سره خو سړی غریبیږي. نبی علیہ السلام وایي نه، ستا غربت او ستا فقر دا د حج او عمره ختمي او بل خطاګانې معاف کوي. او نبی علیہ السلام مثال ورکړی دی، وایي کما ینفي الکیر خبث الحدید، لکه څنګه چې د لوهار بټۍ دا د وسپنې هغه زنګ لري کوي، دقه شان حج او عمره چې څوک بار بار کوي د دې انسان ګناهونه او د خطاګانې او د فقر الله پاک په دغه ختمي. او یو حدیث کې خدا سي دی وای فإن متابعة بینهما، د حج او د عمره په منځ کې دا متابعت او پیدر پی کول، کله حج لزی او کله انسان چې کندې دا عمره لزی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل و یزیدان فی الاجل، و دا د انسان عمر سیوا کوي. حج او عمره هغه عبادت ته زما عزتمندو چې د انسان عمر په دې باندې سیوا کیږي. نن څومره انسانان دي زما عزتمندو د دې عبادت، د دې عظیم عبادت او د غیر خیرونو چې کوم دي دا محروم اوسیږي.